أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزمو شانسو خبر وعده فقدري سوش په تو خوینه کې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام سې چې کله په انسان کې دغه نه موجود شي الله به د انسان جنت ور داخلي. ابو بکر دا خبره کړو یا رسول الله د دې خوینه به چې سما کې موجود دی که موجود نه نو رسول الله ورته ویل چې پتا کې ټول موجود دي. یو درې ته مو تاسو بیان کړی یو حیا دویم صدق رښتیا ویلا دریم شجاعت بہادری څلورم یو بل خوې چې کله په انسان کې دا خوې موجود شي نو د انسان به جنت له داخليږي او چې دا خوې بچا کې موجود نه دا به جهنم له ورسي. دی باندې سره ځان کلک په اول بکار دي. زموږ ډېر ملګری دا دعوه کوي چې موږ جنت والا او جنت له ورزو لیکن هغه په باطنی مرز کې اخته شي لرحمی قطع کول. کله چې انسان شي لرحمی د الله د رضا لپاره پالي دا سړی به جنت لږي او شکل شي لرحمی نه پالي د دې ګوره جهنم دی. خپل ولی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وېدا په دې پولیسورات باندې ولاړې چې کوم انسان دا پاللی تیریږي به او چې چا پاللی نه اعلان دي جهنم له بغورځيږي. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا 12 آیاتونه شپږ سلوي د محمد رسول الله احادیث ولث آثار دیش الرحمه بارک راغلي دي چې رحمي ویل شي صلاح. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي ودا د خپلوانو سره نیکی کول دي د نیکی پالون کی او هغه څوک چې دغه سره نیکی پالل کېږي دغه د حال مطابق کله کله دا په مال باندې کېږي او کله کله په خدمت باندې کېږي او کله په زیارت باندې کېږي او کله په سلام باندې ورسره برشه رسول الله فرمایي چې نشه پالل صرف سلام وکړي ولو بالسلام. استغفر به وجه کې ناس ته وبغه باندې دا سلام وجه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله به تاسو دغه سلام باندې جنت لګوي. مخکې دا ویل شي و چې دا جنت ډېر قیمتي شی دی. زمونږ الله ولې په دې معمولی عمل باندې موږ لره کوي دی غیر ډېری وجه دی. یو وجه دا چې دا عمل موږ له معمولی ښکاری خو لیکن د الله په نس ډېر قیمتي دی. دویم زمونږ الله جواد دی او د جواد د ذات سره مناسب دار چې هغه خلکو لا په لک شي باندې ډېر شی ورکی. دریم د جنت ته محرومیدل دا پوره تاوان دی. ایدی وجه امام ابو داود رحمت الله علیه امام احمد شب امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله چې د قران نورو سره مسلمانانو په نسبانه دویم کتاب د مسلمانانو هغه صحیح البخاری ده. د روایت د بخاری څخه پیش کړی دی رسول الله فرمایي چې کوم سړی وګړي چې دغه به رزق الله پر اخوال نه راوړي وداري سره رحمی کوي خپل ولی رزق دی او د تقوا نه کار اخستل دی ډوړې نه مخکې ورسله سونه منځلې سنت بني ادب وي ټول غمونه غرزول دی یو غم نیول دي چې الله به څنګه راځي ذکرونه دي صدقه ده اېدی چې رحمت به ډېری فائدې دي. یوسف فائدې اوري دغه نور څه بیان نه درس چې کله په انسان کې پورا اسلام او ایمان داخل شي دغه نشل رحمی صادریږي او چې کله په انسان کې ایمان او اسلام نیمګړی پورا نه وي د شي انسان به شرط د خپل ولې لحاظ بیان ساتي. د سړي ایمان او اسلام باندې معلومیږي د ترازوري لکه څنګه چې زرګر خپل ورشه هغه به باندې داسره در تری دغه شمن او تاسو د ایمان او اسلام بل خپل ولې ته لوګه په من کې خپل ولې ایمان او اسلام شته او کني ګوره به نشته یې نیمګړی دی. دویم رزق بلې فراخيږي. نن څومره مشتری خلکو ځان لکه درې لکه زموږ د رزق د دکان نه چلیږي څو ګورته د صحابه کهف نمونه به کې ولیکا کوم نمونه د ځان لري کړی هم لخوا تم لخوا فلان دا ټول چې د ځان لګي دي دغه په عادت کې اختلاف نه نو مشایعت کړی دی
څوک تعویذ وکاو څوک پلانې کار وکاو څوک پلانې نه محمد رسول الله طریقه خود لیدا بس رحم نافذ کا قائم کا درې مناشه فائدہ پدې کې دا چې څنګه الله په دې راضي کیږي او خوشاليږي الله چې راضي شو بس موږ وګټلا او څلورم مناشه فائدہ دار چې بدی باندې اجتماعي علاقه قوي کیږي تاسو ما خواله راځي او زستا خواله پنځم مناشه فائدہ ده زمونږ د الله کومک د انسان لراځي دا پته بری سره رحمای کړه او بل نشه مسله ده چې عام خلکو له پیدا سکه چې د نږدې قربان لږ ډېره پیدا ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بلکې عبدالرحمن ابن عوف فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما رسول الله نو وريدي يقول غدا ویل ان الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل فرمایي انا الله ذا اللایم وانا الرحمن ذا مهربان سل رحمی پیدا کړی د خپل نوم غیله ور کړی لري فمن وصلها چا چې سل رحمی یو ځای کړه زب یو ځای کوم او من قطعها چا چې قطع کړه زب هم قطع کوم څه مطلب رسول الله فرمایي شي الله رب العزت فرمایلی چې کم سړی چې رحمی پالي نو زبر سړی ځان سره نږدې کوم او کني پالي ایسه زید ځان جدا کوم دا ګور ډېر غټ تاوان دی په دنیا کې ستاسو دوی چې وغیرہ سره ورانه شو خپل دی پریدین یو بادشاہي څومره سله تکلیف او درد رسیږي او بس موږ الله چې موږ ځان لپاره نه دي دا خو به سم تاوان دی یو بل روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي دم په روایت عبدالرحمن وصلت کا رحمن و تابد الله سره یوځي کې معنا د الله فضل چې بتا باندې راګرځي هغه ست خپل ولی سعید بن زید فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی کم سړی چې صله رحمی قطع کوي الله رب عزت په باندې جنت منع کوي یو سړی او هغه د خپل ولی قطع کړه وې نه پالله کته څومره اوچت عملونه ولې نه کوي رسول الله فرمایي د دې په نتیجه دی چې الله به تاسو سره جنت ته محروم کوي او جهنم په طرف باندې روان کی داس موږ شاوه دي خلکو له ډیر معمولی غونې شکاري په معمولی خبره باندې په کلونو خبرې نه کوي دوړو نه نږدې خپلوانه او په مشته باندې تاسو ما خپل رااله زدر نه لالم زری کوژن له وخت ما ود نه وخت ما مال د بالغ کې خودو کې نه خودو ډوړې سده مال وکي ود نه کې د جرګه کې په ما باندې سلام واچو واده نه شو رسول الله فرمایي چې کم سړی سره رحم نه پري الله د جنت ته محرومي بل حدیث کې رئیس سعید ابن عامر فرمایي و رسول الله فرمایي چې بلوا ارحامکم د سره رحمي وفالي ولو بالسلام اگر که سلام ولي نه د سره رحمي به دا مقصد نه چې تاسو ما خو راځي او تاسو خو راځم ډیر مال دربار کوم باج انسانانو سره بجین کې دا خبره ای چې لکه دا خو ما خپل دې کړه د خو له شرط ورزم او نه چې تشلاس ورشم دا ما باندې اعتراض ونه کی دا بچیو دا زنانه به سوی نا رسول الله فرمایي ولو بالسلام د خپل سره خپل ولی کوا اگر کا یو سلام ولی نه سلام دې چې به واښو بزان د جنت وګټو یحیی ابن سعید نقل دا رسول الله فرمایلی دي نیکی کول سره رحمی او که غونډه توبه ودا د انسان په دې عمر کې زیاتواله لري راولي او د انسان د ژوند برابرۍ کله چې د نیکی وکړه سره رحمی او که اخلاق تر دې پورې باز روایت کې دا راغلي دي وکړه چې ابي بکر روایت پیش کولو دا و چې سمعت ما اوریدل کړي د محمد رسول الله نه قال هغه ویلي ما من ذنب احرى نشته هیڅ ګناه شي ډیر لایق چې زمنګ الله دغه صاحب الله دغه خاون له په دنیا کې سزا ورکي سره دینه چې په آخرت کې هم دې شله به سزا ګوره ذخیره کړی شي وي په نسبت سره دیلا چې څوک په چا باندې تجاوز کوي برید کوي او د قشان یو سړی د بل چا سره رحمه قطع کوي څه مطلب رسول الله فرمایي چې په هر ګناه باندې به سزا سره ورکي دي چې مگر که توبه وي څنګه به جدا ده سورہ فرقان کې الله فرمایي دا توبه دا ګناه به طرف نه کې اړي مگر شکل دې سل رحمی قطع کړه زمنګ الله خو په آخرت کې سزا درکې بلکې په دې دنیا کې بری معذب ریدی دینا ابي الطفيل فرمای ورایت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانه نبی کریم علیه السلام ورته چې جعرانه علاقه کې د حنین شراو ګرځیدو څنګه کې تقسیم اوله وفاتت امراه وکذا محمد رسول الله صلی الله علیه فبسط لها رداءه رسول الله خپل صدر ورته اواره کې فقلت ما ویل چې من هاذه دا څه څوک ده
چې زمنګ نبی دومره اکرامو کې صادره ورته ورګي قالو صحابه ویل امه التي ارزعته در محمد رسول الله رضی مورده چې رحمه وسره پالله په میدان د غنیمت تقسیمولو کې ضرورت صادره ورکی محمد بن منقدر فرمایي وی زنانه رسول الله صلی الله علیه او دې زنانه رسول الله په ور کړی وته فلما دخلت عليه شکرف محمد رسول الله باندې ور داخله شو رسول الله چې ویل امي اوه مور میراغله لکه سړی وی کړه چې دا به ځکه انتظار کوي دغه موراله د ارچا اصلاح برابر ادي میراغله سو ورته چې مور میراله وی ثم بسطا به رسول الله خور کې له هغه د پاره د خپل صدر فقعدت عليه اسد زنانه ور باندې کېناسه زمونږ نبی چې د ټولو انبیاء او د ټولو مسلمانانو په ټول انسانانو کې بهترین شخصیت دی لیکن د شل رحمت دومره پالل کړی دی چې رضای مور راغلی دا او اغله د خپل صدر مبارک اور کړی دی او ډېر د محبت आवाज ور کړی او زمونږ مور رااله دغه نشنا الفاظ او نشه تربیت عبد الرحمن ابي الحسين فرمایي بان النبي صلى الله عليه وسلم اتت خالته من الرضاعه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله رااله د مور خوري رضعی فنزع رداءه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزر د خپل غاړه نه صادر راخته کې د شانه فبسطه لها دید زنان له اوار کې وقال وی مرحبا بامي مور مې دي اروخ راشي او خپل صادر ورته اوار کې مور په خیر رااله او اروخ ما خپل راشي دلیل به دې معنی شدي ګور قولی صلی رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی چې ستا خور راغی تندې باندې راګونځي کوي درشه کوم روړې او کوم چې لیکل شوی او کوم خوراک اوسکاګه هغه بخورین لیکن قولی صلی رحم دا منه په خیر را لې زما مور دې اروخ راشي او به عملی دا منه صدر خوراوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام زموږ تاسو مربی موږ له دا تربیت راکی یو روایت کې راغلی دی اگر کبا علماء ور باندې کلام هم کړي لري امام سیوطی نقل کړي لري عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ما من رجل نشتري یو نیک سره ينظر الى والديه چې دا د مور پلار له وګوري او یا د قشان د خپل مور لا یواز پلار لا د رحمت په نظر باندې الا كتب الله تلك النظره مگر رب العالمین لګي دا نظر د یو حج قبول کړی شي فزیلو کې د استعمالي اگر که سویتی سبا دا روایت نقل کړي علما ور باندې کلام هم کړي دي صحابه ویل یا رسول الله وان نظر فی اليوم 100 مره اگر که سړی د خپل مور پلار له د مور له د پلار له سل کړه دورځي ګوري نو قال غویر چې الله عز وجل اکبر من ذلك زمنګ الله مې دین ډیر لوی دی په بدلا ورکول کې تک سل کړه د ګور الله به رسول حجونو اجر درکې مور دې دا پلار دې دې یو بل روایت راځي پر روایت عبد الله بن عباس وی رسول الله فرمایلی دی اذا نظر الوالد الى ولده وی چې کله پلار دی بچی له وګوري به خوشاله کی نو کان للولد دی بچی له بس منګ الله دومره اجر ورکړي کې غلام چې آزاد کی دا خوشالي پلار نه بدی باندې نصیبږي چې هغه کار کړی قیل ویل یا رسول الله وان نظر في اليوم 300 اگر کدرې سو شپته کړو ته وګوري قال وی الله اکبر زمونږ الله دې دین هم ډیر لوی دی دا به روایت اگر کسان علماء ور باندې کلامونه کړی دي وزمنګ الله دې دین ډیر لوی دی دینه به ډیر اجر ورکړي معنا دا د سلو غلامانو نه زیات اجر دا بل الله ورکړي دلا یو بل روایت کې راغلی دی ابن ابي راوید فرمای وی رسول الله فرمایلی نظرک الیهما وستا نظر د مور بلارلا ونظرهما الیک او دغه نظر تعالی او استا خنده اغوی له دغه خنده تعالی وې د په ټول عبادتونو کې بهترین عبادت دی چې انسان صرف تبسم وکي یو روایت راغلی د حسن بصری نقل لې یو سړي حسن بصری له ویلې و ان قد حججت یقینا ما کو حج وکي او ما اجازه ما لازم امر کړی دا به حج هغه ورته ویلې چې د مور سره د کینې په درسخان باندې هغه کې ډېر ثواب دی په نسبت سره دی لا په دې شرط باندې شغه تا خوشاله کړی به راغلی هغه وجوده صورت دغه خدمت ته وکا د ابو هريره سے بارک راځي به حاسم فرمایي و ان ابا هريره سے حج نه وکړي حتی ماتت امه تر دې پورې چې کله مور مړ شو بعد دغه نه به حج لراغی وزم د مور د خدمت کوم او ویس قرنی نشنا سړیو رسول الله باندې ایمان راوړ و اراده دا و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن دغه مور ضعیفه وا رسول الله ورته ویلي وې ته ما خو مرزه ته چې د مور خدمت کوي بس دا ته شو لکه بالکل چې دلې درې او ما او دومره اجر به الله تعالی درکې
او به صحابه ولې زماره وفات نه ورسو ویس قنید الاخیر راځي اکرام وکي دغه دعاګانې طلب کین عمر سے ورته صدر اوار کوي رغه دعا ورته طرف کړه سید مور د خدمت د وجه رسول الله ګور د ځان لم پرې نه خو وې د مور خدمت وکوا حدیث کې راځي قیامت په علاماتو کې یو علامه دام ده چې خلک به د ملګری لحاظ ساتي لیکن پلار به پرې دي د مور لحاظ به نه ساتي او د خځې لحاظ به ساتي وې د قیامت علامات وې تر دې پورې سید ابن مصعب فرمایي ان العبد اذا بندشره لا يرفع بدعاء ولده من بعده یو سړی دغه نه کسان یکان بچی پاتې شوی دي دیندار پاګې دنیا کې بس مونږ الله دې انسان لډي روچتي مرتبه او درجه ورکی دا بس مونږ الله له خبرو کې شي الله زما خودم عملونه نو چې دار مونږ لرا کړه دا کم جنا وېستا یو نیک بچی پاتې او هغه کې څه عملونه کول دا اق عمل د وجنه ما تعالی دا درکړه رسول الله فرمایي دا صدقه جاریه ده د دې وجنه عمر ابن الخطاب فرمایي وېزما د شان شه الله یو بچی پیدا کړي او په ټول عمر کې صرف سبحان الله وی ودا مله د ارسنه به احتر ده به چې دیندار بچي او به د مور په الله دعاګانې غواړي او 40 غنټه الله رسول الله ذکر غواړي سم خیال لې چې د انسان د سړی نه پاتې شي د دې مور په لار به څومره شته درجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قاری د قران د مور په لار لوي چې تاجون الله ور بسر باندې کې چې د دنیا د ارسنه قیمتونه زیات د قاری په صورت حالي د دې علم او د دې قرأت او د قران د زده کړې پیدا هغه وخت کې انسان لري چې کله مرشي زمونږ د الله مخې له ودرېږي به بعد د معلومه شي یو سړی عمر بن الخطاب لراغه ویل یا امیر المؤمنین امي عجوز کبیره زمانه مرشد د بډای دا او ډیره زړه ده انا متیتها وزه دغه شی مسورلیم دا په ما باندې سره سوري معنا دا ګرځوم به اجعلها على ظهر په دې شی ګرځوم او زه چې کله کتګي پورتګي د ماشومونه د الله سبحانه تعالی عمر شپره همه او زه اراده لرم دغه د شکر او ډیر خدمتونه کوم چې دې کې ما راغی شکر ادا کې ادا نه کی په شی ګرځوم او ډوډۍ ورته بدل لاس کې ما ته مو د قشن د خلک ډوډۍ ورکوم د ماشومونه کته کوم پورته کوم لکه ماشومې سړی بغي کې اوچتای نو آیا ما په دې عمل باندې د خپل مور اجر پوره کړی قال الله عمر چې ورته ویل شي لا قال ویل ما امیر المؤمنین امیر المؤمنین دا ولي قال عمر سے ورته ویلي و انك تفعل ذلك بها تقر مور سره دا کار کوي چې خدمت کوي په شی ګرځي وانت تدعو الله عز وجل خدای دعا د الله نه غواړي ان یمیتها چې الله د امور مړه کوس چې دا مړه چې زمونه پر حد کې شم وکانه تفعل ذلك بك او دې مور بدن شانته په خپل غیږي ګرځول او ستا ګندګي به پاکول او تعالی به ډوړې شو در کوله وهي تدعو الله عز وجل وغيبه الله نه دا دعا کوله چې الله اسماء دې بشي د عمر زیات کا ته دا خبره کوي چې الله وشه مړه کا دا څه درد سر وزمنګ له جوړ شو نه دي چرته کار لوتل شو نه بل او چې کله به تا تکلیف دې مور لور کو دې مور وای دا دعاګانې کولې وي اسما ربا زما دې بچی لړي عمر ورکا دا څه خبره کوي چې مې حق پوره کړی دی کنه د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي قران کې رب العالمین فرمایي سوره بنی اسرائیل شلوي شم آیات کې چې خطک لهما د مور بلار لوزري من الرحمه د شفقته معنا دا لا تمتنعوا من شيء تدغير دوستان نه هیڅ ممنه کو شرعي ستاره مور کلار دوستان دی هغه صاحب د شیونه کې به شي باندې غوته کې خودا نو ته دا ورکا غویلا چې هغه په خوشاليږي ځکه به دې مور کلار خوشاليږي ودا کمانه دې آیات ته وسکسانو د عائشہ رضی الله عنها فرمایي څکسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ملګرو کې چې هغه د مور سره ډیر نیکی کړي و فيقال نو ویل شو له هغه غیباره کې من هم داخله سوق دي فتقول بیا به دا خبره کې چې عثمان ابن عفان او حارثه ابن نعمان ارش عثمان ابن عفان هغه فرمایي و ما چې کله اسلام راوړل نو عمر لم بيد شي کارونه ور مخامخ کړي دي چې هغه په درمنه شوی دا او ارچی حارثه ویغه به د خپل مور د اثر قتلو لکه یو ماشومی دغه پر سر کې به تور مثال څخه خزنده و غیره وشي د مور د قشن و د زنګون باندې ورته اثر کیږي او هغه قتل کې وي د خپل مور د اثر د قشن کتو به غړول به ګمنځولو مور ډېر بډې شوی و او ډوډۍ به ورته د خوري کې ورکوله او ډېر کیسه خبرې به وسره کولې خو چې کله به دا دغه په خبره باندې پوی نه شو وې د امور به چې کله بار وته نو بیا به د ابل زنانه نه پښتنه وکړي چې د مور په خوا کې بناسو جسمه مور څه ویلې د شي مور دنه ویل چې مور ته څه وایي د شي نه وکړه خبره د مور نو کوم د شي نه په دې باندې خپنه شي
کله کله به د مور پر ځل کې خبره هغه به بچی له ویلې نشي که زه اوس دې بچی له دا خبره کومه دا بس ما په خبره باندې کویږي نو بیا به ما نه تاسو پوښتنه کوي چې څه وایي او څه وایي وی هغه ورته خوږی خودلې او سیده مورې چې مور به کله بار لاړه نو بیا به د خوا کې زنانه د خپل خور نه د خپل خځنه پوښتنه وکړه وس ما مور څه ویلي ما خو دغه مخکې دا خبره په زور ونه کړ چې هغه خبره نشي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایي دي دخلت الجنه جنت لور داخل شوم فسمعت فيها قراءه القران وما د قران قراءت اوردنه ما ویل چې من هذا دا څوک دا قاری دی فقيل ویل شو حارثه بن نعمان وما ویل اوه دقشن نکدا دقشن نکدا نیکی خو دې ویل چې په دنیا کې د قران سره مینه کوي التم کې او قبر کې څه مطلب نبی کریم علیه السلام ډیرو خیر انسان دی دمنګ له دا خبره په ذهن ساجي وکړه چې دې حارثه بن نعمان په دنیا کې د قران سره زیات تعلق او چې کم سره د قران سره زیات تعلق لري هغه ګور د مور پلان احترام به زیات ساتي په نسبت سره هغه انسان چې هغه قران او سنت تعلیم نه محروم کړي د خپل بچي سبب به د مور بلا باندې کوته کې راګرځي وال راګرځي مان رسول الله ترغیب دی خلا ورکه ترغیب ورته محمد نه نقل دی وبل لابره و مدینه منوره کې به یو کجوره په زور په باندې خرڅیدل هغه وخت اسامه ابن زید ویغه قصوګه کجوره لغه قطع کړی دی وجنه چې هغه نسکروټ وغیرہ جوړ کی چاته پښتنه وکړه چې دا ولی وېزما مور د قشنده تلاش مان کړی چې سکروټ یو مال دی کجوره راوړي یا څه شي نه ور طلب کړه وې وجه دار چې د مور زمانه هیڅ طلب کړي دی مګر ما ورته رسول دی اوس کدا خبره وشم چې دا زمانه دار سکروټ یې بل شي طلب کوي او زه ورته نوړم مور د ارمان به پوره نشي اگر کدا کجوره د زرو په قیمت ول نه لري دا د خط بشي خو جسمه امر خوشاله وي د هجر ابن عدي نقل لي يلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملستله مخکې دینه چې دا مور اغیز لور شي دا په منډه باندې لاړو د بچو والاو وې زر زر به د مور د بستر د شو وکتا لاس به قرباني ورو چې کله به کمزې غوټه موټه او غزه به زر اوار کې به قرباني چې کله لاس راخ کړي چې خوې بشولا نو خپل والدین به وري چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او ضرب وداد برابر کړی دي اوس به قلار سملا دبه د مور دل نه پرې خدای تر څو پورې دغه په بستر کې د سیو نیغواله ولني چې اسنه کس ما مور په دې باندې سملی تکلیف ورته ونه رسي د شاله بل نور څه مسله ورته جوړ نه شي نو به یو فایزا امن ان یکون علیه وې چې کله به امن کې شو شهر په دې کې غوټي موټي نشته نو ازجاها وې د امر ډیره کمزور ودا به راونی ولا په دې کې او بعد هغه په خپل بستر باندې سملا ولا د پاسه به بلستان یا د وخت مطابق شهر شو هغه ور باندې اوار کې او به اجازه ونه طلب نشي مور زمي اجازه نه چې وسلاړ شم و او اجازه نه بچي تلاړ شو بعد دغه نو به لاړ داخله چې رسول په دې مرتبه د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور او پلار د پولانه جنت ته کدا مور او پلار چرته تعالی چې دغه طلاق کې ته به ګوره طلاقای حدیث کې راځي انت ومالک لابيک ته استاد عمل ګوره سره پلار دی چې څه خبره به دوی کوي بس هغه سره ته سره مقابله نه کوي وې د سفیان ابن علی نه نقل لي وکانه من ابر الناس ودا دا هغه چانه چې ډیر نیکانو خلقونه و لقد باتت امه وې د مور اورزه ودشولا خود دې پر زړه کې پر سینه کې څه مسله و یزړه کې څه خبره و چې دې بچلو وېما وفقام على رجليه ودا بچي ورته دغه شند خپل ولاړو قائما نغا يكره ودا خبره بد غنله چې د امر اوچته کې ويكره دا خبره بد غنله اي قد شکینی وې تر دې پوری چې دوه غلامان رااله د مور یو شی طلب شو چې بچي زما خپل اوبر راوړه وې دې بچي په منډه باندې د اوبر راوړلې چې کله ورته راوړلې د مور دومره کمزور شو چې ایسه ودی شو و بیرته نی ورته شو ولاړ نه راځي غولنه چې مور راوچته شو به مې ته راوړې او نه کې نسل وې ځکه چې کینه و د امر به आवाज وکړي به چې راوچتېږم به ورته تکلیفونه رسیږي غلامان ورته رااله وی حتی تر دې پورې چې دا یو غلام په دې طرف ودر دی یو په بل یم د شنی غور باندې ډډه وله لاسونه ور باندې شولې و خو لیکن امده شو ولاړو تر دې پورې چې مور راوچته شوې ګرمي چې کله د امر په سفر باندې ځان سره روانه کړي و یو تاش د ځان سره روان کړي او تاش په دې کې به اوبه کېش واچولې د خپل مشنا او مور به د سوالینه راکته کړه به ورته چې مور به دې کې ودرېګا وی واجه دا ډېره سخته ګرمي ده ستاد اب کې به ګرمي شي کېده چې به دې باندې لګ زره یې خش وی به چې کله د عقیب کې ګرمي شونه به دې سوالې باندې سواره کړه اقوب به دې مشک ځان سره روانه کړي او وکانه من احسن الناس صوتا بالقران چې کله به د قران تلاوت کولو نړۍ کې څه आवाज به دې شل لرلو معنا دا کوي سړی وګړي چې زما په دې आवाज کې زما په دې علم کې زما په دې عمل کې الله پیدا و چې هغه په دې باندې چولګي چې د مور خپل دعاګانې باخلي خدمتونه به کوي
ابو هريره سے بارے کې فرمایي وکانه اذا غدا من منزله وی چې کله وسبا شو د خپل کور لبتلاغه لبس ثيابه د خپل جامې به واغوستي ثم وقف على باب امه به د مور په دروازه باندې ودرېدو فيقول وبل السلام عليك يا امتاه اسم مور پتا به د الله سلام و رحمت الله وبرکاته د الله رحمت او د الله برکات فترد عليه مثل ذلك مور به دروازه خلاص کړه ورته ویلي چې عليك السلام ورحمت الله وبرکاته فيقول ابو هريره سبول جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا الله تعالی مور ډیره کبد لدر کې په ماشوم ته وګرځ ما ډیر تربيت کړې ده فتقول غيب ویلي وانت يا بني يا ابني اسما بچي الله تعالی کبد لدر کې کما بررتنی کبیره وزه بډای موسمات دمر اکرام کوي ثم يخرج ببر دي کوټینه اوته د خپل کار پسې فاذا رجع کله به د بار نه راغلو قال مثل ذلك دغه شان خبره بیا وکړه څه مطلب ابو هريره سے بچ کله سار بازار راتلو وې د مور د کوټې دروازه په ټک ټک لو سلام ور باندې واچ ورته ویل چې مور الله تعالی بدل درکې زما ډېر تربيت کړې ده به بچ کله را واپسم شو اول به د مور دروازې لورغه دغه کوټې دروازه په ټک ټک را پاګې به سلام پختنه وکړه بعد دغه نه ورسره به خپل کوټې راتلو د سیمنو شه ډار دکان راتلو ډار کې خپل کوټې راتلو وکړه محمد بن سیرین چې اذا كان عند امي چې د خپل مور سره بناستو خفض من صوتي و د خپل आवाज به کته کې وتکلم رويدا اورورو خبره وکړه اسنه چې ما په دې مور باندې د आवाज ګره بد اثر وکي منګ لراشه په زیاده دې باندې چې موږ د خپل ضرورت په اړه کې په ټلیفون باندې په بل څه باندې خبره ورکو بلکې مور باندې د سرګي وربرګي کو چې فریدا ته به لا خبره کې خپل رم دا وي نه د بچی د چا سره خبره کوله یا د خپل بچو سره یا د مور سره وې دا आवाज به دومره کته کې حتی چې د امر به خبره باندې پویم نشو به به طلب کې چې بچي وې ته څه وای ته ما سره خبره وکا محمد بن منقدر لو ګورا وې یزو خده بالارض د خپل مخ به پر اسمه باندې کې خودو ثم يقول لامه به دې مور لوي زعي قدمك عليه و مور د خپل قدم په دې ځای کې ده مور شرط ور باندې کې خو دومره اکرام به ورته وکي چې زما کمنه به تندې کې کوی وزل لایق دې مور چې زما په دې مخ باندې ته قدم کړي زما په دې سینه باندې ته قدم کړي ځکه تاسو ما ډېر خدمتونه کړې دي تر دې پورې د مسعر مور د شپې ورځ او به طلب کړي فقام وذارغ فجاء به وذ او به ورته راوړي وقت نامت مور بیرته ود شوی و وکره او بده غنل چې دا لاړ کې دې چې د مور به طلب د ابو کې ودا نه وکره دیم بد غنل چې دا د ورشته کې وی فلم یزل قائما امیشم د شولاړ ول اناو معهود لوکه په لاس کې ول حتی اصبح تر دې پورې سبا مناسب اذان وکي په دې کې په دې د مور خدمت لا ولاړو زګه اوس موږ الله دې په عبادتونو کې خوندونه اور څور شولې و سفیان ابن عینه فرمای وی سره د سفر نه راغی مور په منځ باندې ولاړه و چې کله کور نه راغی دروازه ټک ټک کړه چې دروازه خلاص کړه مور په منځ ولاړه ده وی تصلی منځ کو فکرها و دې ځوان بد وګڼله ان یقد شکینی ځکه مور په منځ ولاړه ده د سينو چې ډډ وې او فرش باندې قرار سیملې او د بالغ ځان لرامات چې مور و سلام سره وګرځي وهي قائمه مور ولاړه وفعلمت د امر پوه شو ما اراده چې زما بچي خدا غواړي تر څو پورې چې مور سلام ګرځولې نه دا کینینا و فتولت و د مونږ اوګد کې دومره اوګد کې چې د حد نه سوا مقصد د مور په دې اوګدواله کې دا خبره و چې زما بچي له الله په ډېر اجر ورکړي په دې ولاړه باندې د زمين دي چې هغه بداویل چې زګه دا ماره پر دومره ثواب راکې وزه ثواب دل ورکوما د هشام بن عروه نقل له و عمر رضی الله ثواب کو په کعبه کې اذا رجل يحمل امه يشلو د خپل موري په شمن را تړلې و هو يقول ذي ویلي احمل امي وهي الحماله وما د امور بار کړی دا او دا چې ما باندې سره شوی دا او دې مال پیرا کړی دی ایا ما به دې بدله پوره کړیو کبه نه پوره کړی نو عمر صاحب ورته وی چې لا ولا رزعه واحده ویو غړپ چې تار شو در کړی دی کته په کوړ هو کرته په دې تواب کې تاو کې وی دا یو غړپ حق نشي پوره کولای د نور تربيت خلاص کوي د مور په متاسو باندې دومره حقوق هشام بن عروه فرمایي یو سړیو چې هغه تواب کو د بیت الله باندې د امور وی دا شانزه مست ورسره سره کړي و تړلې و او دې ویل چې مور ما خو ستاسو ډېر خدمتونه وکړه چې آیا دا حق ما پوره کړی کنه عمر صاحب ورته ویل چې نه عبد الله بن عمر سره ول دی هغه خپل مور باندې تواب کولو پښا کړي و او ډیر شیرونه ویلي ابن عمر لوي چې آیا ما به دې حق پوره کړی کنه نه کړي قال غوي لا طاقت نه د خپل مور د حق پوره کړی دی حاصل لا چې د دې مور او پلار موږ تاسو باندې انتهایی زیات حقوق چې کله موږ او تاسو دا ادا کړو رب العالمین موږ تاسو جنت ته ور داخل کی و الا کدا مو چرته ادا کړی نه یاد ساته الله رب عزت موږ تاسو ورته جنت نه به ورسګي او ساتمه رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي دې خبره چې د مور او پلار شری احترام او صحیح قدر وکړو
الله رب العزت دې توفیق دې اعمال موږ تاسو لړای کینو تقریبا څلور موږ تاسو ویلې پنځه حیا مو ویلې صدق مو ویلې شجاعت مو ویلې د مور او پلار سره نیکی چې کله دا خوینه محمد رسول الله فرمایي بچا کې موجود شي او جنت له بدا ور داخل شي و الا کدا خوینه شرط به بچا کې موجود نه یاد ساته وې چې انسان جنت له ور داخليږي نه بلکې دا به معذب کیږي الله رب العزت موږ تاسو توفیق دې راکړي چې دا خوینه په خپل عمل کې راولو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین بګر ان شاء الله شب جمعه د رب العالمین رضا لپاره مرکز زور شو